السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. نن زموږ موضوع ګرامري ده او هغه دی پارټ آف سپیچ. پارټ آف سپیچ چې دی د جملو د جوړولو لپاره ډیر زیات اړین دي. پارټ آف سپیچ موږ سره په اته قسمه دي چې دلته به موږ اوس ناون وایو یعنی اسم. که موږ خپل خواوشا کې وګورو نو موږ ته به ډیر زیات ناونز ښکاره شي یعنی اسمونه، که هغه هر شی وي. لکه په لنډه کې ناون is the name of person, place or thing. ناون چې دی د یو ځای یا شخص یا د یو شي نوم ته ناون ویل کیږي. یعنی که موږ یو ځای وګورو یا یو شخص وګورو، اشخاص وګورو یا څیزونه وګورو، همدغه شان ځناور یا داسې ډېر خواشیني وګورو او هغه نوم ولري، نو موږ ویلی شو چې دا ناون یا اسم دی. لکه مثال پرسن کې یعنی شخص یا اشخاصو کې احمد یو نوم دی، د یو شخص نوم دی. مدر مور ته وایي یعنی مور هم یو نوم دی خو هغه شخص کې راځي. ګرل هم یو نوم دی چې جلی ده، دا هم شخص کې راځي. برادر ورور دا هم شخص کې راځي. یعنی که چې ته ماما کاکا دا ټول نومونه وګورې نو دا د پرسن ناون کې راځي یعنی اسمونه کې راځي. اوس پلیس یعنی ځای کې کابل یو نوم دی، د یو ځای نوم دی، دا اوس پلیس کې راځي یعنی ځای کې راځي. پارک هم یو ځای دی چې خلک تفریح لپاره ځي، نو دا هم یو ځای ته راځي. مای بیډروم زما کوټه، دا کوټه چې ده د اتاق، دا هم په ځای کې راځي. شاپس دکانونه هم ځای دی. ماونټینز یعنی غرونه هم یو ځای کې واقع وي یعنی یو ځای کې وي، نو پلیس یا ځای کې راځي. اوس ټینګ یعنی چیز یا شای. شوز بوټان په یو شي کې نه راځي. چیر چوکۍ هم په شیانو کې راځي. پن یعنی قلم هم په شیانو کې راځي. بوک یو کتاب دی، دا هم په چیزونو یا شیانو کې راځي. اوس دلته موږ یو څو مثالونه ووایو چې د هغې مثالونو کې موږ ناون په ګوته کوو. لکه مثال Ali is in the park. علی په پارک کې دی. دې جمله کې کوم یو ناون دی یا اسم دی؟ علی. اول ناون دا شو چې علی د شخص دی او دا کوم ناون دی؟ شخص والا. بل کوم ناون دی؟ پارک د ځای دی یعنی دا هم ناون دی. بل مثال سارا has pen. سارا یو قلم لري. دې کې اوس کوم وګورو ناون کوم یو دی؟ سارا. دا نوم دی، یو شخص نوم دی. صحیح ده. بل کوم ناون دی پکې؟ پن. دا قلم هم یو ناون دی، یو اسم دی خو چیز کې دی. کابل is in افغانستان. کابل په افغانستان کې دی، نو دا کابل هم یو ځای نوم شو، افغانستان هم د ځای نوم شو. This cow is black. دا غوا چې ده دا توره ده، نو دې کې کاو هم یو ناون شو او بلیک یعنی تور دا هم یو نوم شو. I like tea. زما چای خوښ دی، نو دې کې ټي چې دی دا یو نوم شو، د یو چیز نوم شو. She is a teacher. هغه استاذه ده، نو دلته ټیچر چې شو د یو شخص یعنی شخص سره تړلی راځي چې استاد دی، دا هم ناون شو. I am sick. زه مریض یم، دا sick دا مریض هم یو نوم دی. I like winter. زما ژمی خوښیږي، دا ژمی هم څه شی دی؟ ناون دی. خو بعضې نومونه د ځای، بعضې نوم د ځناورو، د اشخاصو، د هوا نوم، یعنی ډېر داسې نومونه شته چې هغه ښکارېږي نه، بعضې نومونه اورېدل کېږي خو
دا په ټول په اسمونو کې راځي. تاسو چې خپله وګورئ او سوچ پرې وکړئ نو ته په خپله رسېږي چې دا نوم دی او که دا بل څه شی دی. نو دا و د نن درس. نو امید کوم چې تاسو به پوه شوي چې ناون یا اسم څه شی دی. که تاسو پوه شوي نو تاسو کولی شئ چې لاندې هم موږ ته ډېر اسمونه یا ناونونه ولیکئ. ناونز